حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم. گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گرانو کتونکو د پی ټی وی نېشنل پیښور حی علی الفلاح په پروګرام کې یو ځل بیا زه مولانا فیض محمد جنیدی تاسو ته مخاطب یم. گرانو کتونکو د حی علی الفلاح په پروګرام کې مونږ تاسو ته یو ښکلی شان موضوع راوړې ده چې هغه ده د حیا کول. گرانو کتونکو یقینا چې ښه عادتونه مونږ او تاسو له پکار دي چې په ځان کې پیدا کو. دغه ښو عادتونو نه یو عادت حیا دی، ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي الایمان بدع و سبعون شعبه. دا ایمان څه د پاسه څو حصې دی، نو چې کله دا ایمان حصې دی او دا د هر ایمان ځان له شعبې دي، نو په هغې کې یوه شعبه چې ده الحیاء شعبة من الایمان. بیا رسول الله مبارک اخره کې فرمایي چې دا حیا چې ده د ایمان یوه حصه ده. نو یقینا چې دا د ایمان یوه حصه ده، نو په ښو عادتونو کې یو عادت هغه ده حیا کول. ګرانو کتونکو د حیا معنا شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه بیان کړي ده. او مبارک فرمایي وایي چې شرعي حیا دې ته ویل کېږي چې یو انسان په خپلو ګناهونو کې غور او فکر وکړي او دې په هغې باندې شرمنده شي او دې توبه الله جل جلاله ته وباسي او بیا ووایي چې زه به آینده دا ګناه نه کوم. دې ته حیا ویل کېږي. نو د حیا خپله معنا دا شوله چې یو انسان ځان برابر کی په جامه د اسلام باندې، چې د اسلام په جامه باندې د ځان کله برابر کی نو د کې حیا راشي. لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا حیا چې دا د ایمان حصه ده. که چېرته کې حیا لاړه شي نو ایمان هم ورسره ځي. لکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه دا حدیث مبارک روایت دی، وایي چې محبوب علیه السلام وفرمیل ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا. دا حیا او ایمان دا دواړه جوړه ملګري دي. فاذا رفع احدهما رفع الاخر. چې یو لاړ شي نو دا بل هم ورسره لاړ شي. نو چې ایمان ختم شي نو د دې سره د دنه هغه حیا هم ختم شي، او چې حیا ختم شي ایمان هم د دنه ختم شي. نو حیا نه کول دا د کافرانو د حصې نه دی، او حیا کول دا د مسلمانانو د ایمان د حصې نه دی. الله جل جلاله دې مونږ کې دا حصه د حیا په مونږ پیدا کی. ګرانو کتونکو قرآن کې الله جل جلاله فرمای والذین هم لفروجهم حافظون. د دې نه مخکې آیات شریف کې الله جل جلاله د مؤمنانو کامیابی بیانوي چې قد افلح المؤمنون. په تحقیق سره مؤمنان دا چې دي دا په کامیابی کې دي. چې مؤمن مسلمان وي دی به کامیاب وي، ځکه چې الله جل جلاله به ورله جنتونه ورکوي او د جهنم نه به ساتي. نو کم سړی چې په دغه مقصد کې کامیاب شو چې الله جل جلاله دله عذاب ورنکو او جنت ته داخل کو، نو یقینا زمونږ ټولو مقصد دا دی نو چې په دې کې دی کامیاب شي. خو دی کامیاب شو نو مؤمنان کامیاب دي. نو الله جل جلاله دغه مؤمنانو صفتونه بیانوي او بیا فرمای وایي چې والذین هم لفروجهم حافظون. هغه خلک چې هغوی د خپلو شرمګاهو حفاظتونه کوي، دغه خلک هم کامیاب دي. نو چې الله جل جلاله دغه خلک چې دا د خپلو شرمګاهونو خیال ساتي او دا غلط نه استعمالی، په غلطه طریقه غلطه لاره باندې نه استعمالی. الله جل جلاله چې انسان لا خوله ورکړي ده، لاسونه، پوزې، غوږونه، سترګې، خپې، دا ټول به دی په اسلام جامه باندې سنګاري او دی به دا د اسلام په جامه باندې پټي او دی به د اسلام په طریقو کې دا خپل غوږونه، سترګې، خولې، لاسونه او خپې استعمالی.
نو که چېرته دی د اسلام په طریقو کې استعمال کړه نو دغه خلک چې دا صفت الله جل جلاله کړی چې قد افلح المؤمنون نو دی په هغې کې شامل شه چې الله فرمایي چې دغه مؤمنان کامیاب شو کوم خلک چې د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي او په غلطه طریقه کې نه استعمالي. نو مونږ له دا پکار دي چې په خپل ځانونو کې دغه ښه صفت د حیا صفت ته په مونږ په ځان کې پیدا کړو. حدیث مبارک دی د عبدالله ابن صامت رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. د مبارک فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ادمنوا لی ستا من انفسکم ادمن لکم الجنه. تاسو مالا د خپل ځانونو نه د شپږو څیزونو ضمانت راکئ. یعنی د ستاسو په وجود کې یو شپږ څیزونه دي که چېرته تاسو ماله د هغې ضمانت راکو نو ادمن لکم الجنه، تاسو له به زه د جنت ضمانت درکم. جنت به زه تاسو له درکم. یعنی الله محبوب کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا قاسم والله یعطي. الله جل جلاله ماله دا هر څه راکړي دي او زه ورکومه، زه تقسیمومه. جنتونه محبوب علیه السلام تقسیموي نو ځکه فرمایي چې ادمن لکم الجنه، زه درله د دې جنت ضمانت در کوم که چېرته تاسو ماله د ستاسو د نفسونو کې چې دا کم شپږ څیزونه دي د دې ضمانت تاسو ماله راکو. هغه کم دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اصدقوا اذا حدثتم. تاسو چې کلم خبرې کوئ نو رښتیا وایي، یعنی ژبه صحیح استعمالوئ. که چېرته تاسو ژبه صحیح استعمال کړله او رښتیا مو ویل، دروغ مو ونه ویل، ځکه چې دروغجن سړی الله جل جلاله ته ناخوښ دی. او کم سړی چې دروغ وایي نو فرشتې د هغه نه څو میله کې لرې ځي د هغه د بدبویۍ نه. خو چونکې زمونږ ایمانونه کمزوري دي هغه بدبوی مونږ خپله نه محسوسو. نو رسول الله مبارک فرمایي چې دغه انسان له به زه د جنت ضمانت ورکوم. خو کم یو چې کله تاسو خبرې کوئ نو تاسو رښتیا وایي، هر حالت کې تاسو رښتیا وایي. بیا محبوب علیه السلام فرمایي و اوفو اذا وعدتم. کله چې تاسو د چا سره وعده وکئ، د مسلمان ورور سره تاسو وعده وکړله نو بیا هغه پوره کوئ، په هغې باندې وفا کوئ. هغه وعدې خلاف ورزي مه کوئ چې په یو بل حدیث مبارک کې ورته ویلی شوي دي کوم سړی چې د وعدې خلاف ورزي کوي نو هغه منافق وي. علامه د منافق ورته رسول الله مبارک بیان کړی ده. نو یقینا دا صفت په ځان کې پیدا کی نو رسول الله مبارک به تعالی د جنت ضمانت درکړي. بیا فرمای محبوب علیه السلام وادوا اذا اؤتمنتم. کله چې تاسو امانتدار جوړ کړئ شي نو هغه امانت په صحیح طریقې سره واپس کړئ. تعالی چې چا امانت درکړی دی هغه له د خپل امانت واپس ورکړه. یعنی دا ډیر سخت مشکل حکم دی چې کله تعالی څوک امانت درکړي بیا د انسان په هغې باندې زړه نه کېږي. هغه ته دا شیطان دا د پردې مال خسته کی او ووایي که دا زما مال دی. نو لہذا کم انسان کې چې دا عادت وي چې دی امانتدار جوړ کړی شي او دی امانت په صحیح طریقې سره واپس هغه له ورکړي، رسول الله مبارک فرمایي چې دا عادتونه چا په ځان کې پیدا کړل دله به م زه جنت ضمانت ورکم. خو ماله د دې اول د دې څیزونو ضمانت راکړي چې زه به د وعدې خلاف ورزي نه کومه، زه به دروغ نه وایم او زه به کله ماله څوک امانت راکړي نو په امانت کې به خیانت نه کومه چې د دې څیزونو کله ضمانت ماله راکړي نو زه به ورله د جنت ضمانت ورکم. بل محبوب علیه السلام فرمایي واحفظوا فروجکم. خپل شرمګاه خیال وساتئ. چا چې د شرمګاه خپله محفوظه کړله نو وایي دله به زه د جنت ضمانت ورکوم. نو یقینا چې دا خپل شرمګاه د دې دپاره الله جل جلاله او شریعت مونږ ته نکاح هغه مقرر کړي ده چې نکاح وکړي. د نکاح نه بغیر که یو انسان د خپل شرمګاه استعمالوي نو یقینا چې دا کامیاب مؤمن نه دی او دله به رسول الله مبارک جنت نه ورکوي. د جنت ضمانت ورله ځکه نه ورکوي چې هلته کې دی د خپل شرمګاه ضمانت رسول الله مبارک له نه ورکوي. نو رسول الله مبارک فرمایي د دې شیزونو ضمانت ماله راکوي. او بیا فرمایي وغضوا ابصارکم. خپل نظرونه ټیټ کړئ، د خپلو نظرونو خیال وساتئ. الله جل جلاله چې تعالی دا کوم موجود درکړی چې سترګې دي، خوله ده، لاسونه دي،
دا به ته د شریعت په جامه باندې خسته کې، دا به ته د شریعت په احکامو کې استعمالې، د شریعت په طریقو کې به استعمالې. که د شریعت په طریقو کې د استعمال نه که ته کامیاب مومن نه، دا د کامیاب مومن نښه ده نه. او رسول الله مبارک فرمایي چې غضوا ابصارکم، خپل نظرونه ټیټ کړئ. چې په لارې باندې روان یې خپل نظرونه ټیټ ساتئ، هسې نه د ستاسو نظر په بد څیز باندې ونه لګي، په بدو خلکو باندې د ستاسو نظرونه ونه لګي. او بیا رسول الله مبارک فرمایي وکفوا ایدیکم، خپل لاسونه ریسار کړئ. څه معنا؟ لاسونه خو انسان نشي ریسارولی. وایي د دې معنا دا ده چې د ظلم نه ځان وساته، د غلا نه ځان وساته. کوم بد کارونه چې په لاسونو باندې خلک کوي، ته دا لاسونه د هغه بدو کارونو نه وساته. نو چې کله تا دغه څیزونو ضمانت رسول الله مبارک له ورکو او دا تا هغه طریقو باندې استعمال کړم، کومې طریقې چې مونږ ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ښودلي دي، نو محبوب علیه السلام فرمایي چې دغه شخص له به زه د جنت ضمانت ورکم. یقینا ډیره د سعادت خبره ده چې رسول الله مبارک مونږ له د جنت ضمانت راکوي. چې ضمانت د جنت تاله څوک درکوي، نو پته لګي چې دا جنت به خامخا بیا دستاوي. نو دغه جنت به خامخا دستاوي، خو کله چې تا په دغه خبرو باندې عمل وکړو کوم چې د حدیث مبارک کې بیان شو. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث مبارک ته د علی بن حسین رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده. د مبارک فرمایي وی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. حیا ویل کېږي دیتا چې انسان په خپلو ګناهونو کې سوچ او فکر وکړي او د ګناهونو نه توبه وباسي او تقوا اختیار کړي او د خپل ځان صحیح کړي او د اسلام په لاره باندې روان شي، دې ته حیا ویل کېږي. دا کم حدیث شریف چې اوس ما بیان کړ، نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا یو حدیث مبارک دا د 1,00,000 احادیث مبارکو برابر دی. که چا په دې یو حدیث باندې عمل وکړو، نو لکه چې د په 1,00,000 احادیث مبارکو باندې عمل وکړو. نو هغه دا حدیث مبارک دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. د انسان بهترین اسلام دا دی چې د هغه څیزونه پرېږدي چې کوم د سره ښایي نه، چې کوم د سره نه ښایي هغه څیزونه دی پرېږدي. د انسان دی په لارې خوراک نه کوي، دی په ولاړه خوراک نه کوي، دی په ناستې خوراک کوي، دی چې کله خوراک کوي لاسونه به وینځي. نو په دې یو حدیث کې هغه ټول احادیث مبارکه راغل چې کوم فضیلتونه د لاس وینځلو دي یا د ناستې د خوراک دي یا دغه شانتې نور احادیث مبارکه دي چې دا نظرونه ټیټ ساتل دي په لاره کې چې ته روانې او تا په دې یو حدیث باندې عمل وکړو. یقینا دا موږ دپاره ښه نه دي که نه چې موږ خلکو ته ګورو، بدو خلکو ته ګورو، بدو مجلسونو کې کینو، دا زموږ سره نه ښایي. موږ به ځان کې حیا پیدا کوو او حیا دا ده چې یو انسان سره کوم څیزونه نه ښایي هغه د ځان نه وباسي، هغې باندې عمل نه کوي. نو الله کریم جل جلاله دې موږ له په دې احادیثو مبارکو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. تر بل پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.